ولسمشر اشرف غني نه به ولې خلک خفه شي؟ که چیرې اشرف غني دغه کار وکړي نو د ولس مینه او ملاتړ به له لاسه ورکړي. غني څه کوي، ولس بیا ولې ورخطا شو؟ دلته یې په ویډیو کې له موږ سره وګورئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. پرون ورځ د عبدالله پوخله، حامد کرزی او استاد سیاف ویلي چې ولسمشر غني باید مقرریانې ودروي. هغه و چې ولسمشر غني د کابینې ټاکنې 5 ورځې ځنډولې دي ترڅو د سیاسي خبرو لپاره زمینه برابره شي. له هغه ورځې راهیسې چې د ولسمشریزو ټاکنو پایلې اعلان او اشرف غني بریالی اعلان شو، عبدالله د ټاکنو له پایلو منلو انکاري شو او ځان یې په خپله بریالی اعلان کړ. د واک په سر لانجه له هماغه ورځې راهیسې را روانه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هم د حل هڅې وکړې خو پکې ناکامه شو. تازه خبر دا دی چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی، استاد رسول سیاف، یونس قانوني او کریم خلیلي له ولسمشر غني سره لیدلی دی او له غني څخه یې غوښتنه کړې ده چې د کابینې د وزیرانو ټاکل دي وځنډوي. د ولسمشر غني د سلاکار وحید عمر په وینا ولسمشر هم د سیاسي مشرانو غوښتنه منلې ده. ویلي دي چې د کابینې د وزیرانو ټاکنې به 5 ورځې ولاړې وي ترڅو د سیاسي خبرو لپاره زمینه برابره شي. عبدالله به چې ټاکنو کې ناکامه شوی دی، له هرې لارې هڅه کوي چې په حکومت کې واک ترلاسه کړي. د همدې لپاره یې د همشمول په نوم حکومت اعلان کړ، لوړه وکړه، مایک پامپیو ته یې زارۍ وکړه او د هیواد سیاسي مشرانو ته یې زارۍ وکړه چې خو د ولسمشر غني پښې ولې سستې دي. اشرف غني به په ټاکنو کې بریا ترلاسه کړې ده، د ولسمشر په توګه یې لوړه کړې ده او بیا هم د یو ناکامه کاندید د خوشحالولو او رضا کولو لپاره له هغه سره ناستې هم کوي او د هغه په غوښتنه باندې د کابینې ټاکل هم وځنډول. عبدالله په تیرو ټاکنو کې هم پایلې نه وي منلې او د یوې برخې ترلاسه کولو وروسته غلی شوی دی او هغه دا ځل بیا هم غواړي چې برخه ترلاسه کړي. خو ولسمشر غني له خلکو سره ژمنه کړې وه چې واک به له چا سره نه نیموي. که چیرته ولسمشر غني پښې همداسې سستې وي نو دا د عبدالله بریا ده، ځکه هغه په خپلو نننۍ خبرو کې هم ویلي و چې هر وخت د خبرو او سیاسي جوړجاړۍ لپاره تیار دی. خو خبره دا ده چې ولې باید له هغه سره سیاسي جوړجاړی وشي. که چیرته ولسمشر غني د تیر په څیر بیا د عبدالله د خوشحالولو لپاره حکومت کې برخه ورکوي نو دا د ملت رایې ته سپکاوی دی او ملت به یې هیڅکله هم ونه بخي. درنو لیدونکو، که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډیر ژر او په لنډو کې خبر کړئ نو زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ. خپل نظرونه مو را سره حتما په کمنټ کې شریک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارمه.